بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، قرآنی اعمال وظایف خپلو خویندو میندو او ورونو ته ښودلي. پای کې څه وظایف داسې دي چې هغه اکثر انسان د دعا په باره کې دا خبره کوي، زما دعا نه قبلیږي، زما دعا زه یو حاجت مې ډیر ضروري او هغه ضروري حاجت دپاره زه دعا غواړم، نو د هغې به څه طریقه کاري چې زما هغه دعا قبوله شي او زما هغه حاجت چې نو هغه پوره شي. د هغې دپاره یو عمل زه تاسو ته داسې ښیم چې خو دا عمل په صحیح معنو سره او په صحیح ترتیب سره کله چې زمونږ خور رور مسلمان هغه دا عمل په دغه طریقه وکړي، نو انشاء الله العزیز چې کوم حاجتي خصوصي هغه شرعي حاجت هغې دپاره دعا وغواړي، الله پاک به هغه حاجت د هغه ضرور پوره کوي او دا مجرب عمل دی. خو په هغې کې به د ټولو نه اول دی چې یو خو به وظیفه کې اخلاص پکار وي، بل دا چې د هغې د تقوا او پرهیزګارۍ لحاظ پکار وي، او بل دا چې کوم معمول سره یعنې تاسو ته وظیفه در ورسي هغه خپل رور مسلمان ته مخکې شیر کول پکار وي، ځکه زمونږ دا په نیت د ثواب باندې په نیت د اجر باندې چې الله پاک مونږ او تاسو ته اجر راکړي او د یو مسلمان ضرورت چې نو هغه په دې سره پوره شي، مسلمان نارینه یې که زنانه یې او هغوی ضرورتونه د قرآن یعنې اعمالو سره قرآني طریقو سره شریعت طریقو سره د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې موافقه د انسان حاجت او ضرورت پوره شي. مونږ هم دا وایو، نو د هغې نه اول به دا چې دا وظیفه به تاسو مخې ته شیر کړئ او طریقه کار درته ښیمه. هغه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمانځه نه وروستو مخ په قبله باندې یوازې به کښېنئ او درود شریف به ووایئ، کوم درود ابراهیمي چې موږ لمانځه کې وایو، او د هغې نه وروستو به 70 مرتبه آیت الکرسي ووایئ او د هغې نه وروستو به بیا درود شریف ووایئ او بیا به دعا وغواړئ چې کوم حاجت دی همغه حاجت، خو هغه الفاظ هغه ضرورت شرعیه هغه به 7 پیرې مات کړئ، 7 پیرې به دا وایئ چې الله دا فلانکې ضرورت مې دی دا پوره کړه، خو ډېر د زړه په توجه سره انشاء الله العزیز الله به ستا دا ضرورت دا به ضرور د خپلو غیبو خزانو نه پوره کوي. دا وظیفه ما تاسو ته د دعا د قبولوالي دپاره د آیت الکرسي خصوصي فضیلت او د آیت الکرسي خصوصي طریقه د دعا د قبلېدو دپاره یعنې دا مې تاسو ته وښوده د الله د رضا دپاره. تاسو د مسلمانانو خویندو ورونو ته دا شیر کوئ، الله به تاسو له اجر او ثواب هم درکړي او الله به د هغوی ضرورتونه شرعي هم د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. الله دې زمونږ او ستاسو ټول شرعي ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. الله دې مستجاب دعوت مونږ او تاسو وګرځوي. آمین.